بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن ویډیو کې به د دوو سوالونو جوابونه تلاش کوو. لومبی سوال دا دی چې پښتانه بني اسرائیل دي او کنه دي. دویم سوال دا دی چې د دوی اوریجن د کله نه دی. مطلب دا دی چې دا خلک وایي چې پښتون 15000 کاله زوړ قام دی او پښتو 15000 کاله زړه ژبه ده. نو دا خبره رښتیا دي او که دروغ دي؟ نو د خبرې شروع به داسې وکړو چې دا نه مغل بادشاه جهانګیر زمانه وه او نعمت الله هراوي په نوم باندې یو سړی و. هغه یو کتاب ولیکه، د کتاب نوم تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی. او په دې کتاب کې هغه په لومبي ځل باندې دا دعوه وکړه چې پښتانه د بني اسرائیلو یو ګمشده قبیله ده. او بیا یې د دې ایکسپلینیشن په دې ډول وکړو چې هغه وایي چې دا ملک افغانا نومي یو سړی و او دا د بني اسرائیلو بادشاه چې و طالوت نو دی د هغه نوسی و. دا طالوت چې دی نه د نوم قرآن مجید کې هم راغلی دی. دغه افغانا د ده نوسی و او دی په وړوکوالي کې یتیم شوی و. نو داود علیه السلام د خدای پاک پیغمبر چې دی نو هغه دی د لوک افټر یې کړی او چې داود علیه السلام د وفات نه پس کله د هغه زوی سلیمان علیه السلام په تخت باندې کېناسته ځکه چې دواړه پیغمبران بادشاهان وو کنه. د افغانه لوی شوی و، د ځوان و، ادی په فوج کې و، ادی بیا د سلیمان علیه السلام د فوج مشر سپهسالار جوړ شو. نو دا افغانه چې کوم دی نه دی بیا افغانستان ته راغی او دلته کې میشته شو. دلته کې بیا د ژوند باقي کوم حصه ونه هغه یې تېره کړه او دلته کې وفات شو. چې د کوه سلیمان پهاړي سلسله چې ده چې کوم ځای کې پښتونخوا ختمیږي او بلوچستان شروع کیږي نو په دغه علاقه کې په جوب کې دی ښخ شو. نو ویلی شي چې د قبر دغه ځای کې دی. دغه کتاب کې دغه نعمت الله دا دعوه کوي چې دغه افغانه چې کوم دی نه دی د پښتنو نیکه دی او د پښتنو نسل د ده نه شروع شوی دی او لهذا دا بني اسرائیل دي. نو د دې باره کې اوس نور خلک څه وایي، نور هسټورینز څه وایي. نو نور هسټورینز دا وایي چې یو بله تیوري چې کومه ده هغه دا ده چې 2-3 زره کاله مخکې په افغانستان کې چې پکتا یا پکتیا نومي کومه قبیله او کوم خلکو نو وایي دا د پښتنو ابا او اجداد دي. نو دا دویمه تیوري ده. درېیمه چې کومه ده هغه داسې ده چې ډیر خلک لا اوس هم په دې باندې کنفیوز دي. دا خبره وایي کلیر نه ده چې پښتانه د مشرق وسطی یعنې د میډل ایسټ خلک دی که نه د سنټرل ایشیا نه افغانستان ته راغلي دي که ایران نه افغانستان ته راغلي دي. د پښتنو په ړومبي ځل باندې په یو کتاب کې چې ذکر شوی دی دا 3مه صدي وه لکه د نن 1900 کاله وړاندې دی. او په دغه کتاب کې ساساني بادشاه شاپوري نوم هغه په خپل کتاب کې د دې ذکر کړی و، د افغان په نوم یې د دې ذکر کړی. نو دومره خو لکه کلیر ده چې او لکه وګورئ 1700 کاله مخکې دلته کې د افغان په نوم باندې دا کام آباد و. نو اوس که د ملک افغانا دا خبره دا دویم سوال جواب چې کوم دی چې دا 15000 کاله زوړ قام دی نو د ملک افغانا خبره که چې کومه ده نه ملک افغانا هم 3000 سال مخکې تیر شوی دی. او که دا بله خبره چې پکتا یا پکتیا نومي خلک دلته کې آباد و دی د هغې اولاد دی نو هغه هم 3000 کاله زړه خبره ده، زیات نه زیات. نو چې 3000 کاله زړه خبره ده نه دقه یوه خبره چې دا پښتو 15000 کاله زړه ژبه ده، پښتون 15000 کاله زوړ قام دی، نه دا خبره خو غلطه ثابتېږي دې ځای کې. د دې څه لکه ثابت شده حقیقت دا نه دی، د دې څه پروف نشته. یو تیوري ده چې خلک وایي دا 15000 کاله زوړ قام دی. ښه نو بیا د بني اسرائیلو دې خبرې ته راځو. نو دا که چېرې دا بني اسرائیل وي هم نو ټول پښتانه خو بني اسرائیل نه دي. ځکه چې پښتانه که چېرې بني اسرائیل وي نو یو ډله به بني اسرائیلي، دویمه ډله په پښتنو کې هغه خلک دي چې هغوی د ترکو نه راغلي دي، افغانستان کې پښتونخوا کې آباد شوي دي، د عربو نه راغلي دي، د وسطي ایشیا نه راغلي دي، د ایران نه راغلي دي، چې هغوی د هندوستان نه راغلي دي او هغوی دلته کې آباد شوي دي. نه هغه خلکو چې پر د صدو نه دلته کې بیا اوس اوسیږي او پښتو ژبه یې خپله کړې ده نه هغه هم پښتانه دي که نه. نو دا پکې بیا دویمه ډله چې د نور ځایونو نه راغلي. او درېیم هغه خلک دی چې دوی سره د صدونه آباد دي او د دوی خدمت به یې کو چې په اورپیام کې ورته موږ کسبګر وو. نو دا هم پښتانه دي که نه، دوی هم پښتو ژبه وایي او د دې ملک د دې وطن خلک دي. که بني اسرائیل پښتانه وي هم نو دا به پکې یو ډله وي. بله اوس دې ځای کې دا یو کوېسچن پیدا کېږي چې که چېرې پښتانه بني اسرائیل دي لکه نو دا تیوري چې دا نه د دې چې کوم سپورټرز دي او په دې باندې بلیف ساتي هغوی د دې څه دلیل ورکوي؟ نو یو دلیل دی دا ورکوي، دی وایي چې د دوی یو د هغوی لکه رواجونه او سعادتونه او کسټمز دا لګي د پښتنو او بني اسرائیلو که نه. نو هغې کې یو محقق یو مورخ دا خبره هم کوي چې قرآن مجید کې چې کوم دی نو د بني اسرائیلو یو 2 واقعاتو ذکر دی. د ډېرو واقعاتو دی، د یو 2 واقعاتو کې یو د زکریا علیه السلام هم بني اسرائیلو که نه. نو د ده چې وایي کله اولاد نه و نو دی چې ده وی چې زه خو توربورانو ته بیا چې کوم دی نه لکه پاتې راځم. نو د توربورانو دا خبره چې کومه ده نه دا خو نورو قومونو ته دپاره دومره اهم نه ده، خو پښتانه او د تربورولۍ خبره شته
نو دغه چې کوم دی دا بنی اسرائیلو کې لکه او دای کوم نه وي او دا یا چې کوم دی قرآن مجید کې بل واقعي او ذکر دی چې بنی اسرائیلو د یو زنانه چې کوم دی د حیرانتیا اظهار وکړي وي چې کوم دی دا غوته دی مخ لره اخلاص کړه نو داسې د حیرانتیا اظهار چې کوم دی پښتنو زنانه کوي نو داسې دی دا کړه وړي خبرې دي غټي خبرې دي خدا سي دی دا خبرې لکه ولا ګوري او کتلی دی ولا وای چې دای دلیلونه دي نو بل طرف ته لا اوسم داسې یو پوره ډله شته چې هغه وای چې دا بالکل بس ځان نه جوړې شوی خبرې دي اوس اخره کې د ویډیو کنکلوژن څه دی نو تاسو را پوهه لپاره ګورئ هغه دار پښتانه 15000 کال زوړ تاریخ لري او 2000 کال زوړ تاریخ لري پښتانه بنی اسرائیل دی او کنه دی نو د دې خبرو د دې ځکه ډیر اهمیت نشته کنه چې زمونږ په معلوم او لیکلي شوی تاریخ کې نورم چې کم دی نه بشمیره داسې زمونږ مشران او اتلان شته او داسې بشمیره واقعیات شته چې موږ په هغې باندې فخر کولی شو د دې خبرو ته به څه ضرورت دی د پاست نه خلک زده کړه کوي په ژوند به چې کم دی نه په پریزنټ کې کوو په حال کې به کوو او فیوچر دپاره په پلانینګ کوو موږ په دې موجوده وخت کې د دنیا نورو کامونو سره په منډه او زغل کې یو برابر روان یو د غي نه رستو روان یو او که مخکې روان یو دا اهمه خبره ده صرف په تاریخ باندې ناس کولو نه څه نه جوړیږي